السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو دوستانو د نور کله پشان ته کې ستاسو په خدمت کې نن هم یو اهم عمل پیش کوو. هغه عمل داسې دی، بعضې ملګري داسې دي چې هغې په لاعلاجه بیمارۍ کې اخته دي، که نارینه دي که زنانه دي، خو لیکن هغې دا مسله حل کېږي نه. ډاکټري علاج هم وکړو او دغه رنګې د روحاني علاج هم وکړو، عملیات، وظایف، لیکن دغه عمل حل کېږي نه، دغه مشکله حل کېږي نه او د هغه چې کوم دی د بدن نه د بیماري وځي نه. زه تاسو ته یو عمل ښیم، تاسو په یقین سره او توجه سره هغه چې کوم دی عمل وکړئ، ان شاء الله الله رب العزت په تاسو له شفا درکړي. هغه عمل داسې دی، سورې مزمل د 29 سپارې چې کوم دی سورت مبارک دی، دا ټول سورې مزمل به 9 پیرې وایي. 9 پیرې چې مو ویلو د هغې نه پس په اوبو باندې دم کوي، هغه اوبه به ټوله ورځ کوي، د سحر لمونځ پسې وایي او د سبا سهاره پورې د دغې نه اوبس کوي. بیا 9 ورځې لګاتار تاسو دا عمل وکړئ. ان شاء الله چې داسې تاسو یو څو پیره وکړئ، الله رب العزت په تاسو دغې د لاعلاجه بیمارۍ نه الله رب العزت په صحت درکړي. خو شرط دا دی چې تاسو به قبلې طرف ته مخ کوئ، توجه سره به وایئ او هر لفظ ته به سوچ کوئ او د هغې نه پس په اوبو دم کوئ. خیر د اوبو تاسو یو بوتل دم کوئ، د هغې نه پس به نور هم پکې اچولی شئ، سبا سهاره پورې وڅښئ. ان شاء الله الله به تاسو ته صحت درکړي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمت الله.